بأرض تسود وحشر بعض خلکو یې پلار مال ته ولاړ دی ورونه مال ترې زامن مو سره دي تجارتونه خرابېږي بنگلیم خرابېږي الله استغفار ساورو صاحب چې استاکد استعمال سا تجارت د جهاد نشه تعالی ډیر محترمي د الله قهر له انتظار شه وځ الله جرړو باسي جار لازم شری لیکلي وی مناسب دی ارمم الله چې په دې آیات باندې ځان وتلی چې آیات یې مصداق دی کنه دی امام رازی لیکلی دی یو طرف کې مصلحت دین نه بلکې د دنیا ترجیح دین لې په ټول آیاتونو کې ګران آیات دی دا خپل معنا وایا ان کان اباؤکم کساسو پلاران و ابناؤکم ساسو بچی و اخوانکم دا ساسورون او ازواجکم ساسو کزی او ساسو خاندان و اموالنا و اغمالنا چې تاسو جمع کړی اقا تجارت تخشونه کساده چې تاسو یې د تخریبنا یره کوم جهاد شروع کو ډیر لوی مالونه دې ټول زبد بشي ابا ختم کی او هغه کورونه ترزونه چې تاسو سره مینه بنگله می جوړه کړی دا بنگله باندې ډیره خرچه کړی ټیک ده جهاد فرض دی کوز جهاد شروع کوم دا بنگله باندې پاتې کی خا الله بنگله درنه پاتې کیږي او بس ما دشمن شویتنو احب الیکم الله ډیر محترم تاسو من الله او رسوله الله نو د الله رسول او د جهاد په سبیل الله نه لکه جهاد ولې ذکر کی جهاد ذکر کی چې دا سبب دی لپاره د غلبې اسلام فتربصوا انتظار کوي حتا یاتي الله بامره چې الله راوړي خپل امر پتا سمانه مالا بربادم کی الله زبوستا شو وشنم والله الله تعالی لا يهدي القوم الفاسقين اجرتم نخلاص اذا عذاب نبي دين قوم توبه وباسي فاسقين معنا مخالفه الله والله رسول کړي وصرت شهيدا فيا للسعود ألا أبلغ